بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون معزز لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. نن درېنۍ سهشنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د شعبان المعظم 2 نیټه ده چې د 1402 د سلواغۍ د 24 نیټې سره برابره ده. ستاسو پام د دې مهال خبري ټولګي ته راګرځوم. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. په ولایت کې د اقتصادي کمیټې غونډې جوړېدل. په دې ناسته کې د قانونو پر ایستلو او بیلابیلو موضوعګانو خبرې وسوې. د راډیو نړیوالې ورځې څخه په ډیری هیوادونو کې نمانځنه د دغه غږیزې رسنۍ مخاطبان ورځ تر بلې مخ پر ډیرېدو دي. او په هرات کې د حسن تلاوت سیالۍ ترسره کېدل. په دې سیالیو کې 15 تنو ګډون کړی وو. او اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د هرات ولایت مقام د اقتصادي کمیټې څلورمه غونډه د ولایت مرستیال مولوي مهاجر فراهي او یو شمیر ادارو رئیسانو په حضور کې جوړه شوه. په دې ناسته کې د افغانستان د قانونو پیژندنې، شننې او سروې، موندنې او رایستنې په اړه بحث ترسره سو. په ناسته کې افغانستان په ځانګړې توګه هرات د قیمتي ډبرو، تیلو او غازو او وسپنې د بډایه کانونو خاوند بلل شوی دی. د دې کانونو په استخراج سره به هیواد اقتصاد څرخ په حرکت راسي. په ناسته کې د میوه پلورونکو ټولنې د نوي میدان بار د جوړېدو له امله د ستونزو خبرې هم ترسره سوې. وروسته د ولایت سرپرست مرستیال وویل د یو معیاري میدان بار څخه کار اخیستنه یو ضروري امر دی چې د هغه ځای ګاونډي ولایتونو او نږدې هیوادونو ته میوه لیږل کیږي او صادریږي چې دغه میدان بار به د هرات په لویدیځ 10 کیلومترۍ کې جوړ سي. دا راز د ښار د ازدحام او متوازنې پراختیا په اړه خبرې وسوې او د ښار په شاوخوا کې د 260 پروژو د پلي کېدو بحث وسو. دا راز د جامدې یا کلکې خځلو ته د یوې طرحې جوړولو طرحه هم مطرح سوه چې داوطلبۍ ته به وسپارل سي. دا راز د سړو خونو په اړه هم خبرې وسوې او د هغو د فعالولو لپاره پر پانګونې بحث ترسره سو. د راډیو نړیوالې ورځې څخه په ډیری هیوادونو کې نمانځنه کیږي. د دې غږیزې رسنۍ مخاطبان ورځ تر بلې د ډیرېدو په حال کې دي. دا کسان د رسنیو د مسؤلانو څخه غواړي چې د خبرونو او حقایقو د خپرولو برسیره د روزنیزو برنامو په برخه کې هم زیار وباسي. نور حال په چمتو کړي راپورټ کې. د فبرورۍ 14 د راډیو د نړیوالې ورځې سره برابره ده. هر کال د فبرورۍ 14 د راډیو نړیوالې ورځې څخه د یوې پخوانۍ غږیزې رسنۍ په توګه نمانځنه کیږي. دغه ورځ د لومړي ځل لپاره په کال 2011 کې د ملګرو ملتونو فرهنګي او روزنیز سازمان یونسکو د لوري د راډیو نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه. د دې ملت کم خواخوږۍ چې د کم مشکلات دي دا ټول تر هغه مسؤلینو رسوي او د مسؤلینو کمې خبرې تر دې ملت پورې رسوي او د افغانستان ولس د بالخصوص د هرات ولایت ولس ته ټولو ته په هر ځای کې د راډیو غږ اورېدلی دی او اوري به انشاءالله. او تقریبا چې موږ کوښښ او ادب دا دی چې د راډیو هر ځای په هر ولسوالۍ کې دوی ته دا فعال کړو او په راتلونکو وختو کې انشاءالله موږ داسې یو اراده لرو او داسې یو د مشرانو سره مو خبره کړې ده. انشاءالله مشران ټول متوجه دي چې کوم د ملت موږ سره په د 20 کلنې دورې کې موږ سره کوم خدمتونه کړي دي نو دا خدمتونه د دوی موږ ته معلوم دي انشاءالله العزیز او د دوی خدمتونه موږ ته قبول مقبول دي. الله پاک د دوی دا خدمتونه قبول کړي. مسؤلین غوښتنه دا ټوله ورسوو دوی ته تر څو دوی په هغاسې د امارت په کم فعالیتو چې دلته امارت اسلامي په افغانستان کې څومره فعالیتونه کړي بیا بالخصوص په هرات ولایت کې څومره فعالیتونه کړي دي. د ټکنالوژي او انټرنیټ د پرمختګ سره سره اوس هم په بیلابیلو برخو او سیمو کې د راډیو مخاطبان لا هم مخ پر زیاتېدو دي. زه هم د راډیو د نړیوالې ورځې له امله د افغانستان ملي راډیو تلویزیون ټولو مشرانو ته او بیا په هرات کې ټولو کارکوونکو ته مبارکي وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول همکاران مو په هره برخه کې چې دي فعال او په کارنده کارونو باندې بوخت.
روز رادیو را برای همه همکاران عزیزمان چه در هرات و چه در افغانستان با کل همکاران بخش رسانه‌ای شنیداری رادیو تبریک میگیم و رادیو یک وسیله است برای رساندن پیام ها از طریق همین میک که شما میبینین، از طریق میک ها و هر روز از طریق برنامه ها همکاران در بخش رادیو مهمان خانه های مردم هستند، چه در بخش تعلیمات چه در بخش آگاهی. دا په داسې حال کې دی چې راډیو د لومړي ځل لپاره په 1915 کال کې د امان الله خان د واکمنۍ پر وخت خپلې خپرونې په افغانستان کې پیل کړې وې. د هرات ولایت مقام مرستیال مهاجر فراهي د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي سره وکتل. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې مشر له مهاجر فراهي سره د رسنیو د ټولنې د ستونزو د څرګندولو او د حل په موخه کتلې دي. ښاغلي مجددي په دغه ولایت کې د رسنیو د ټولنې پر وړاندې ستا ننګونې او ستونزې مطرح کړې او د هرات له سیمه ییزې ادارې څخه یې د لا زیاتې همکارۍ غوښتنه وکړه. د هرات ولایت مرستیال هم د دغه ولایت د رسنیو له ټولنې سره د هر ډول همکارۍ ژمنه وکړه او وی ویل چې موږ تل هڅه کوو چې د ټولنې د ټولو طبقاتو ستونزې په اساسي او بنیادي ډول حل کړو. په هرات کې د قرآن کریم د حسن تلاوت کلنۍ سیالۍ ترسره شوه. دغه سیالۍ د اتصالاتو مخابراتي شرکت د لوري پر لار اچول شوې وه چې په هغې کې د لویدیځ زون څخه 15 تنو ګډون کړی و. د دین عالمانو داسې سیالۍ قرآني علومو ته د ځوانانو د هڅونې لامل بللی دي. نور حال په راپورټ کې. د قرآن کریم حسن تلاوت د هغه برنامې نوم و چې د اتصالاتو شرکت د لوري تر لاس لاندې نیول شوی دی. په دې قرآني برنامې کې د لویدیځ زون 15 تنو قاریانو ګډون کړی و چې د هغو د شمیرې څخه به د هر ولایت څخه 3 تنه د وروستۍ سیالۍ لپاره مرکز ته وټاکل شي. دغه سیالۍ په 9 زونونو کې ترسره کیږي. 9 زونونو څخه هغه د هلته خوا کې چې کوم نږدې ولایتونه دي هغوی راځي ګډون کوي او هر زون څخه بیا 3 قاري صاحبان چې کوم داوران لخوا ټاکل کیږي هغوی بیا مرکز کې د دوهم پړاو سیالیو کې ګډون کوي. په هرات کې د ارشاد حج او اوقاف ریاست د دې برنامو څخه د ملاتړ سره جوخت د داسې برنامو جوړول قرآني علومو ته د ځوانانو د هڅولو په معنا وبلل. مسلمان‌ها اصولشان، نظامشان، فرض کنیم آنچه که دل باخته هستند قرآن کریم است. تماما علومی که مسلمان‌ها فرض کنیم در غوطه بزنن یا دیگر جهان از او فرض کنیم که اشارات خود بگیره قرآن کریم مرکز است. بناهن هر فرد مسلمان باید قرآن کریم به مو سیستمی که الله پاک فرموده و رسول و فرض کنیم اصول تجوید و غیره است باید همگی بخوانه. بسیار از جمله مهمات است برای همه مسلمان‌ها. جوانای ما قاری صاحبا و دارالقرآنایی که در ولایت هرات اونا ثبت و راجستر شدن، اونا تشویق میشن به برنامه‌های مسابقاتی که برگزار میشه، چی داخلی باشه چی مسابقات بین‌المللی میشه. یک تشویق بسیار بزرگ برای قشر جوانای مراکز قرآنی ما هست. ان شاء الله بتوانند گام‌های بلندتر و استوارتر در این راستا بردارند و موفقیتشان را از خدا می‌خواهیم. د دې برنامې ګډونوالو هم د خوښۍ څرګندولو ترڅنګ د کورنیو څخه غوښتي چې خپل بچیان د بیلابیلو دیني علومو زده کړو ته وهڅوي. خواسته ما و خواسته های تمام قرا و علما اینه که بچه‌ها خود دخترها خود از قشر مرد و زن به خاطر آموختن آموزش علوم قرآنی و به خاطر یاد گرفتن علم قرآن و تجوید اونا بفرسته به مدارس و دارالحفاظه تا که قرآن را به روش احسن و نیکو یاد بگیرن. د یادونې وړ ده چې د دې سیالۍ د پای ته رسېدو وروسته به په مرکز کې د وروستۍ سیالۍ 10 تنه وتلو قاریانو ته نقدي جایزې اهدا سي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې رئیس په هرات کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس سره لیدنه وکړه. په دې لیدنه کې د رسنیو د کار عمومي وضعیت، د حکومت او رسنیو د ولایتي کمیټې په اړه کولو او نورو موضوعاتو په اړه خبرې وشوې. د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي متقي هم په دې ولایت کې د رسنیو ټولنې سره د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړ. هغه دغه اداره د خبریالانو کور وبلې او ویل چې د دوی څخه به ملاتړ کوو. وروسته د هیواد د خپلواکو رسنیو د ټولنې رئیس د هرات د اطلاعات او فرهنګ ریاست کړنې وسایل او هغه یې د قدر وړ وبللې.
د اسلامي امارت 8 توغه یا بیرغونه د ګذرې په ولسوالۍ کې کښېنول سوه. د هرات ګذرې ولسوالۍ مسؤلان وایي د ښاري سیمې د نظم او ښایست په مخه د دغه ولسوالۍ ښاروالۍ 8 د اسلامي امارت بیرغونه د 100,000 افغانیو په لګښت د ګذرې ولسوالۍ د چارسوک څخه تر پښتون پل پورې ځړولي دي. د ګذرې ولسوالۍ ښاروال مفتي جمال الدین مسرور څرګنده کړې چې د دغه ولسوالۍ د ښکلا او رڼا په مخه چارې همداسې روانې دي. او اوس هم د سبا ورځې د هوا حالت. د لوی سشتن تعالی په نامه ګرانو لیدونکو د ما سلامونه ومنئ. شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکئ د سبا ورځې د هوا اټکل. چهارشنبه هرات ښار لمر 11 درجه 21 تیتای 9، غوریان لمر 11 درجه 22 تیتای 12، کراخ لمر 11 درجه 14 تیتای 1 او پشتون زرغون لمر 11 درجه 19 تیتای 11. قدرمن لیدونکو دا خبرونه اوس په پای کې یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. په ولایت کې د اقتصادي کمیټې غونډې جوړېدل. په دې ناسته کې د قانونو پر ایستلو او بیلابیلو موضوعګانو خبرې وسوې. د راډیو نړیوالې ورځې څخه په ډیری هیوادونو کې نمانځنه د دغه غږیزې رسنۍ مخاطبان ورځ تر بلې مخ پر ډیرېدو دي. او په هرات کې د حسن تلاوت سیالۍ ترسره کېدل. په دې سیالیو کې 15 تنو ګډون کړی وو. قدرمن لیدونکو دا د دې مهال خبرې ټولګه چې ستاسو قدرمنو حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په مهربانه لاس سپارم. هر چیرې چې اوسئ نیکمرغه شپې ولرئ.